سلامونه مې یو ځل بیا له همت جان ایپ سیل چینل څخه ومنئ. اسانه انګلیسي زده کړې په لړ کې نن د یاد کورس پینځمه برخه باندې درته پیل کومه. د هیله چې تاسو ټولې برخې کتلې وي او زده کړې به مو وي. په نن برخه کې ضمیرونو باندې غږیږو. په تېره برخه کې هم تاسو ته ضمیرونه در وښودل، په دې هیله چې تاسو هغه ټول ضمیرونه زده کړي وي. نو نن غواړو هغه ضمیرونه په جملو کې وکاروو. څنګه موږ ضمیرونه چې د هغه په جملو کې کارولی شو. نو راځه ما ویډیو باندې درته پیل کوم. که تاسو زما چینل کې نوي یاست زما چینل له سره سبسکرایب کړئ ترڅو زما هره ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي. تاسو ته ما ضمیرونه په تېره ویډیو کې درښودلي دي، هیله چې هغه به مو زده کړي وي. نو نن تاسو ته هغه ضمیرونه غواړم په جملو کې استعمال کړم. صحیح ده. نو لومړی راځو آی ته. څنګه مونږ کولی شو آی چې د هغه په جمله کې استعمال کړو. I am a student. ګوره I am a student، زه یو شاګرد یم. I am a student، زه یو شاګرد یم. I معنا زه، ام یم، a student یو شاګرد. student معنا شاګرد. I am a student، زه یو شاګرد یم. راځو he ته. He is playing football. He is playing football. هغه د فوټبال لوبه کوي. He is playing football. هغه د فوټبال لوبه کوي. He معنا هغه، playing لوبه، فوټبال. He is playing football. هغه فوټبال لوبه کوي. راځو she ته. She is reading a book. She is reading a book. دی یا هغې کتاب لولي. صحیح ده. د مؤنث هم د ښځې لپاره استعمالیږي. She is reading a book. she معنا هغې، reading لوستل، a book معنا کتاب. دی کتاب لولي. راځو دې ته. They are going to the park. They are going to the market. تاسو چې هر ډول استعمالوئ. صحیح ده. They are going to the market. هغوی بازار ته درومي یا هغوی بازار ته ځي. صحیح ده. یا they are going to the school. دوی سکول ته درومي یا سکول ته ځي. تاسو چې هر ډول جمله ورسره جوړولی شئ. صحیح ده. که بازار ورسره اضافه کوئ یا هم سکول ورسره اضافه کوئ. They are going to the market. دوی بازار ته ځي. راځو we ته. we موږ څنګه استعمالولی شو. we are student. we are students. موږ شاګردان یو. یا هم داسې کولی شي we are engineers. موږ انجینران یو. یا هم we are doctors. موږ ډاکټران یو. صحیح ده. we معنا موږ، students معنا شاګردان. we are students. موږ شاګردان یو. او راځو یو ته. یو معنا ته یا تاسې. you are very kind. ته ډېر مهربان یې. you are very kind. ته ډېر مهربان یې. یا بله جمله هم جوړولی شي پکې. you are doctor. ته ډاکټر یې. یا you are doctors. تاسو ډاکټران یې. صحیح ده. یا you are engineers. تاسو انجینران یې. نو هر ډول جمله چې تاسو ورسره برابرولی شئ هغه به ورسره برابره کړئ. صحیح ده. kind چې دی هغه مهربان ته ویل کېږي. very چې دی هغه ډېر ته ویل کېږي. صحیح ده. نو راځو it ته راځو. it is raining today. it is raining today. نن باران اوري. it is raining today. نن باران اوري. raining چې دی هغه خپله باران ته ویل کېږي. rain. صحیح ده. rain معنا باران. today نن ورځ. it is raining today. نن باران اوري. که object ضمیرونو ته راځي. object یې لومړی چې د هغه me ته راځو. me کې جمله جوړوو. the teacher called me. the teacher called me. ښوونکي ما وغوښتلم. the teacher called me. ښوونکي ما وغوښتلم. صحیح ده. the teacher called me. ښوونکي ما وغوښتلم. راځو him ته. him ته. I gave him a gift. I gave him a gift. ما هغه ته یوه ډالۍ ورکړه. I gave
him a gift ما هغه ته یوه ډالۍ ورکړه. give معنا ورکول. him هغه ته. gift معنا ډالۍ یا هم تحفه. راځو head ته راځو. we helped her with her homework. we helped her with her homework. موږ هغې سره د کورنۍ دنده کې مرسته وکړه. helped معنا کومک یا همکاري. her هغې سره. with سره. homework کورنۍ دنده کې صحیح ده یا هم د کور کارونو کې. we helped موږ له هغې. her هغې سره. with her homework کورنۍ دنده کې مرسته وکړه. راځو اس ته. they invited us the party. they invited us the party. هغوی موږ مېلمانه کړل. they invited us to the party. هغوی موږ مېلمانه کړل. invited معنا دعوت صحیح ده بلنه. party مېلمستیا. راځو them ته. them کې جمله جوړوو. I saw them at the park. I saw them at the park. ما هغوی په پارک کې ولیدل. I saw them at the park. ما هغوی په پارک کې ولیدل. saw معنا لیدل. پارک ته ویل کېږي. نو راځو اوس ملکیت ضمیرونو ته. ملکیت یا هم possessive pronoun. لومړی راځو mine ته. This book is mine. دا کتاب زما دی. This book is mine. دا کتاب چې دی زما دی. his ته راځو. This pen is his. This pen is his. دا قلم دی هغه دی. This pen is his. دا قلم دی هغه دی. pen معنا قلم صحیح ده. pen قلم ته وایي. his ته راځو. his د هغې لپاره استعمالیږي. The bag is hers. The bag is hers. د بکس چې دی یا بیگ چې دی دا د هغې دی صحیح ده. بیگ معنا بکس ته ویل کېږي. ours ته راځو. ours زموږ. This house is ours. This house is ours. د کور زموږ دی. house معنا کور. our زموږ. This house is ours. د کور چې دی دغه زموږ دی. راځو dear ته. dear ته راځو. The car is theirs. The car is their. موټر د هغوی دی. The car is their. موټر د هغوی دی. car معنا موټر. yours ته راځو. your ستاسو یا هم ستا. Is this yours? Is this yours? آیا دا ستا دی؟ Is this yours? آیا دا ستا دی؟ is معنا آیا. this دغه. yours ستا دی. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ دغه ضمیرونه چې دي استعمالي کړئ په دې هیله چې دا هم ښه دقیق زده کړئ تر څو په راتلونکي کې هم د ستونزو سره مخامخ نه شئ. د ویډیو په اخره کې دغه څو لفظونه هم در سره زده کړئ. زما نه په تېره ویډیو کې چې دغه پاتې شوي وو نو دې هیله چې تاسې دغه اوس در سره زده کړئ. دلته یو this دی صحیح ده. this معنا دغه. بل چې دا ډټ دی. ډټ چې دا هغه له وریا شي لپاره استعمالیږي. this دی د نږدې شي لپاره استعمالیږي. لکه نو دغه this که زه یوه جمله جوړوم this is my car. دغه زما میټر دی. صحیح ده. this is my car. دغه چې دی زما میټر دی. او که چیرې کې په ډټ کې جمله جوړوئ هغه چې دا بیا له هغه وریا شي لپاره استعمالیږي. لکه that is my car. هغه زما موټر دی. صحیح ده. that is my car. هغه زما موټر دی. د دغه جمع حالتونه چې دي د this جمع حالت چې دی هغه this دی. صحیح ده. او د ډټ جمع حالت چې دی هغه those دی. نو
که چیرې کې زیات و د زیاتو لپاره دیز استعمالیږي د نږدې شي لپاره او د اوریا شي لپاره چې هغه زیات و دا استعمالیږي. زه راځم په دیس کې یوه جمله جوړوم. This is my cards. دا زما موټر دی. صحیح ده. This is my cards. دغه زما موټر دی. همداشانته په دوس کې راځو. This is my car. هغه زما موټر دی. یعنی جمع حالت زیات موټرو ته اشاره شوله. صحیح ده. نو په دې طریقه تاسې دغه هم استعمالولی شئ. دا هم در سره زده کړئ. دیس معنا دغه د نږدې شي لپاره استعمالیږي. ډټ معنا هغه د اوریا شي لپاره استعمالیږي. نو دغه وه د نن ورځې درس پنځمه برخه. دې هیله چې دغه درس هم ښه زده کړئ او ښه ګټه ورڅخه واخلئ. نو د شپږم درس لپاره موږ ته اجازه راکړئ. تاسو ته ښه وختونه. ښه درس درته غواړم.